تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د منافقینو بعض عادتونه ذکر کړي او دلته ورپسې د آیات کې د دوی او بل منافقت او دوکا او ټوکی مسلمانانو پورې چې دی کوي د هغې ذکر دی. نو الله تبارک وتعالى فرمای وإذا هر کله لقو چې دی مخامخ شي ملاقاتو کی الذين هغه خلق سره آمنو چې ایمان راوړو نو قالو دی وی آمنا مون ایمان راوړی دی مون ایمان راوړو هغې ته وی وإذا هر کله خلو چې دی یوازې شي الی شیاطینهم خپلو مشرانو شیطانانو سره نو قالو دی وی انا معکم مونږ خو بېشکه تاسو سره یو انما خبر دادا نحن مونږ مستهزئون ټوکې کوونکي صحابو پورې نبی علیہ السلام پورې. الله فرمای الله یستهزئ بهم الله تعالی با یستهزئ د ټوکو سزا ورکي بهم دوی ته ويمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم چې په خپل سرکشۍ کې یعمهون سرګردار او هریان دي. بیا فرمای دی غوی چې مونږه ټوکې کوو د مؤمنانو پورې خو الله فرمای دی خپل ځان پورې ټوکې کوي ځکه چې اولئک الذین د هغه خلق دي اشتروا چې دی واخسته الضلالة گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې نو دی خوی چې مونږ ګټه وکړه خو فما ربحت تجارتهم ګټه ونه کړه د دې سوداګرۍ او تجارت ځکه د گمراهی بدله کې څوک هدایت هم پریدي خو نه خلک هدایت اخلي گمراهی پریدي وما كانوا مهتدين او نو دی په هدایت باندې هدایت مندون کې نو دا خو می لفظي ترجمه درته وکړو وضاحت او تفسیر د دې دادي چې د دوی دا طریقه وا چې کله به مؤمنانو سره ملو شو نو دی خو په ښکارا باندې کلمه ویلې وړنه خو کافرو لکه دا د منافقانو عادتونه ذکر کیږي کړه او منافق خو دې پیژندلی و چې وړنه کافرې په ښکارې کلمه ویلي نو چې مسلمانانو سره ملو شو وي موږ خو ایمان راوړی دی خو چې کله به خپلو مشرانو له لاړل هغوی ته وي نه اصل کې خو موږ تاسو سره وو موږ دې پورې هسې ټوکې کوو. د دې په شان نزول کې تفسیر خازن روایت ذکر کړی دی چې عبدالله بن ابی منافق ته د دې سردار او مشر د منافقانو دی وی را روانو د خپلو ملګرو سره د نبی علیہ السلام صحابه را روانو چې کله دې سره مخامخ شوې د دې ملګرو ته وی چې ګوره زه دې سره څنګه ټوکې کوم وی چې کله را ورسېدل نو په هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی د هغه لاس ونیوه او هغه ته یې وی چې یاره د بنو تمیم سردار او شیخ الاسلام او د نبی علیہ السلام په غار کې مرګري او خپل مال او جان دې په نبی علیہ السلام قربان کړی دی تا نه بل بهتر نشته او بیا د عمر رضی الله سنیوه هغه ته وی چې ته خو فاروقي حق او د باطل منځ کې فرق کوونکی او ته په دین کې ډیر کلکی او تا مال او جان په نبی علیہ السلام قربان کړی دی او د بنو عدی سردار یو او بیا د حضرت علی رضی الله عنه مبارک الله سنیو ورته وی چې د نبی علیہ السلام مبارک زومی او د هغه د ترزوی او په بنو هاشم کې د نبی علیہ السلام نه علاوه تا نه غټ سردار نشته نو هغه ورته عبد الله بن ابی د خدای نو یریګه منافقت مکوا او ورته وی ته صبر وکړه قسم مې په الله په ذاتي چې زه منافقت نه کوم زما ایمان ستاسو د ایمان شان دی ورته ویو بس چې لاړل نو مرګورو ته وګوره کنه څنګه مې دوکه کړه دی لاړل دا صحابه نبی علیہ السلام مبارک ته دا خبر وکړه دا آیاتونه نازل شو چې کله مؤمنانو سره ملو شو موږ ایمان راوړی دي چې کله خپل شیطانانو نه لاړ شي شیطانان د دوی هغه مشران چې کوم نو هغې ته وایي چې مونږ خو تاسو سره یو مونږ خو دې پورې ټوکې کوو
نو شیطان نه مراد شیطان په دوه قسمه یو انسی وي یو جنی وي دلته د انسی د انسانانو شیطانان مراد دي چې د دې مشرانو لکه کعب بن اشرف شو دغه نور شو وغیره قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن الله تعالی د هر پیغمبر د پاره دشمنان د انسانانو نه شیطانان او د پیریان نه شیطانان ګرځولي دي دلته شیطان نه مراد د دوی هغه مشران دي هغه ته مراد دي وي مونږ دې پورې ټوکې کوو نو الله ولا بیا سزا ورکوي هغه دې بل آیات کې ذکر دي و اذا هر کلام لقو چې دی مخامخ شو ملاقات یو کام الذين هغه خلق سرا آمنوا چې ایمان راوړم قالوا نووی دوی آمنا من ایمان روڑی استاسو د ایمان شان و اذا هر کلا خلو چې یوازی شو الى شیاطینهم خپل مشرانو سره چې شیطانان دی قالوا دوی وی انا بشک مونږه معکم تاسو سره و مونږ تاسو سره انما خبر دادا نحنو مونږه مستهزئون ټوکی کون کیو د نبی علیہ السلام مبارک او د صحابه پورې هغه ته به مونږ ټوکی کوو اوس الله فرمای ودی خو زما اولیاء پورې او زما نبی علیہ السلام پورې ټوکی کوي والله بدی پورې ټوکی وکي الله بدی پورې نوستبه ټوکی خو الله نه کوي ځکه دا ټوکی خو د بنده صفت دی چې ټوکی چا پورې وکي او ټوکی کول چا پورې دا خو خکار دیم نه نو هغوی خو خکار نه کو نو د خکار بدله کې چې څوک د سره بد کار کوي نو ته خو به بد کار نه کوي نو په دې خبره ځان پوه کړه بعضې وخت کې د یو بد کار سزا تم هغه بد کار نوم دلی شوي لکه مونږ پښتو کې هم داسې وي چې لکه ته خو ما پورې ټوکې کوې خو زه به هم د پورې ټوکې وکړم ستا مطلب دا نه چې ته به هغه پورې چې ټوکې کوې مطلب دی زه به تا ته سزا درکړم ګزار به درکړم نو قرآن عظیم الشان کې وایي که نه جزاء سیئة سیئة مثلها بدلا د بدی د هغې په شان اوس تا سره څوک بد وکړي ته ورسره حق هومره بد کوې نو دا ته چې ورسره بد کوې دا خو بد نه دي که نه دا خو د هغې سزا ده که او دا خو بدله او قصاص دی خو الله دې ته هم بد ویلي دي په دې ورته بد ویلي دي چې هغه کم بد کړي دي د هغې چې کومه سزا د هغې ته هم بد ویلي هغه نوم یې ونه ورکړي چونکې هغه د هغې بدله ده دغه رنګې دې چې کومې ټوکې کولې نو د دغې ټوکو بدله کې چې الله دې له کومه سزا به ورکوي دنیا کې او آخرت کې نو هغې ته الله ټوکې ویلي دي هغې ته الله تعالی څه ویلي دي ټوکې ورته ویلي اوس دا ټوکې د ټوکو دا سزا چې الله ورته ټوکې ویلي دي دا به څنګه نو دا دوه قسمه د ځان پوهې کړه یو معنوي سزا ده د دې په دنیا کې او یو د دې صورتن هغه صوري سزا ده چې صورت هم د ټوکو دی هغه په آخرت کې ده دنیا کې د دې سزا ده چې دی خدا خیال کوي چې مونږ خو په ښکاره کلمه وویل او نبی علیہ السلام او صحابه هم دوکه کړل او نور الله رسول ته خو پته و چې دا منافقان دي نو دی دا وی وګوره مونږ خپل ټوکو کې کامیاب شو دوکه کې کامیاب شو څنګه کامیاب شو دی مونږ ته مسلمانان وای کافر راته نه وي او وجنم نه خو اصل کې دوی په دوکه کې پراته دي دوکه دا ده چې دی ته الله سنه وي د الله رسول مرته سنه وي دی د پاره چې دوی دا سزا او دا ګناه زیاته شي او دې ته ډېره سزا ملو شي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تفسیر قرطبی دا حدیث راوړی دی تفسیر در منصور سنن کبرا د بیهقی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله تاسو وګورئ یو ګناهګار کس ته تاسو یو ګناهګار کس ته وګورئ چې دې د الله سخت نافرمانه دي خو بیا هم دته هر هغه څیز میلاویږي کوم چې د خوښ دی تاسو داسې یو کس وګورئ چې د الله نافرمانه دی خو بیا هم ورته هر هغه څیز میلاویږي چې د ده خوښ دی نو پیشه چې دی په استدراج کې واقع دی استدراج څه ته وایي استدراج دې ته وایي چې درجه په درجه الله دې هلاکوي یعنی دې درجه په درجه د جهنم کندې تلویږي او د هلاکت کندې تلویږي ځکه یو کس چې یو ګناه وکړي او توبه ترې وباسي
نو دیم کامیاب شو چې یو کس ګناه کوي او توبه نه وباسي او ګناه کوي نو دی ورو هغه کندې د جهنم ته لویږي که نه او د ده خیال دی چې وګوره که زه په غلطه وي نو ما ته به دا نعمتونه ولې خدای راکول که زه په غلطه وي نو خدای به دا نعمتونه ولې راکول مخکینیو قومونو سره الله دا طریقه کړې ده قرآن عظیم الشان کې الله دا ذکر کړی دی چې کله مخکینی خلق د انبیو نافرماني وکړه نو الله تعالی په فراخي راوسته فراخي په راوسته خیال دی چې زدی به پدې کې توبه وباسي چې ګور الله دومره مهربان دی موږ دغه دشمنی کو الله را سره مهرباني کوي وغي دوکه شو غي وي کومه بد کار کوي نو الله باندې د ثانیانی ولې راوسته نو بیا د دسې زین الله هلاک کړ چې بیا د نجات سلار نه و نو یو دادی چې الله قرآن کې دا ویلي دي چې ايحسبون انما نمدهم من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات الله فرمای دا موږ دي له مال اولاد ورکو نو موږ سوي چې دي دا خکې موږ د خبر ورکو نه الله فرمای چې دی پویږي نه بل لا يشعرون دی پویږي نه چې موږ دی هلاکو دی په دی وجه په ګناه کې زړور شي او کوي تر دې چې ډیر شي دی د ډیرې سزا مستحق شي کنه نو دنیا کې د دې لپاره سزا او دی پورې ټوکې او د ټوکو سزا دغه وا چې دی به وي خو ګوره مونږ بد کار کو الله به سزا راکړي ګوره فواید حاصلو هم د مسلمانانو نه هم د کافرو نه او الټه دی خو چې وګورئ نو الله د دین هغه بدله دي ځکه چې د دې هغه سرکشي زیاتیږي نو سزا هم ولا زیاتیږي یو کس چې غلطیانی زیاتیږي نو سزا به زیاتیږي کنه نو دا د دوی دنیا کې سزا شو آخرت کی سزا کما ده آخرت کی سزا هغه ذکر دا حدیث کی تفسیر قرطبی او تفسیر در منصور حدیث راوړي دي چې کله د قیامت ورځ شي او دی الله جهنم کې واچي دا منافقین او د جهنم لاندې طبقه کې او مؤمنان په جنت کې په تختونو باندې ډډې وهلې وي او تکیا به کړي وي او دی دا جهنم ورته ښکاري نو دا ورته ښکاري نو الله تعالی به دی ته دروازې کولو کې د جهنم بس دی به رامنډې وي په دې عذاب کې او په اور کې او په دې خوشحالۍ کې به چې به جهنم نه وځو به او چې کله دی غاړې ته راورسي د جهنم نو دروازې به فورا الله بندي کړي د الله په حکم به بندي شي چې به بندي شي بس دی به واپس را پرېږدي مسلمانان به پورې په خټ خټو خاندي دا د دوی د هغه ټوکو سزا به وي چې دا صورت هم د ټوکو د ما تاسو ته ویلي چې الله دې ته د ټوکو د سزا ورکوي نو دا به دوه قسمه یو معنوي سزا ده چې دنیا کې دا مې ته ذکر کړه بل هغه دی چې صورت هم د ټوکو دی هغه دغه دی چې جهنم کې به یو داسې به پورې مسلمانان خاندي او دغه قرآن عظیم الشان کې هم الله ذکر کړي دي سورہ مطففین کی چې فالیوم الذین آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون نن ورځ به مسلمانان کافر پورې خاندي په تختونو باندې به تکیا وهلي او ډډې به وهلي دا دی په دنیا کې به ټوکې کولی هغې به پورې آخرت کې ټوکې کوي بیا او هلته به د دې رسوایي راځي بیا ښه نو الله فرمایي الله یستهزئ بهم الله والله تبارک وتعالی یستهزئ د ټوکو سزا به ورکړي بهم دوی ته ويمدهم تیم ورکوي دوی ته مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم چې په سرکشۍ خپله کې یعمهون هریان یو سرګرداني بیا الله فرمایي دی خو وایي چې موږ مؤمنانو پورې ټوکې وکړي خو اصل کې دی ځان سره ټوکې وکړي ځکه چې کم کس هوښیاري او سنجیده وي او پوه وي نو به همیشه جون اخلي او عارضي جون به نه اخلي او همیشه فایده به اخلي او عارضي فایده به نه اخلي دی څه چلو کو دی گمراهی واغشتله کفر واغشته د جهنم اور واغشته همیشه جون د آخرت ځان خراب کو په بدله د سکی د دنیایي عارضی جون کې د فوایدو د پاره او د گمراهی بدله کې او د کفر بدله کې ایمان خرڅ کو نو دا د سیده لکه دی چې هدایت خرڅ کو گمراهی په واغشت نور اصل کې دا خرڅیدل نو ودلته ورته الله خرڅیدل ځکه وي چې کله یو کس چیز اخلي نو هغه ورته خوښي وي کنه خوښي وي پکاري وي ضرورت وي په خوښه اخلي دیم په خوښه دا گمراهی اخیسته و
او هدایت پریخو ځکه الله فرمایي دا هغه ناپوهه دي خو چې موږ مؤمنانو سره ټوکې وکړي خو دې ځان سره ټوکې وکړي ځکه دې هدایت پریخو د ګمراهي واغشتل نو دی دا تجارت دا کوم سوداګري چې وکړو نو دا نقصانی ده تاوانی ده ګټه پکې نشته ځکه دی په هدایت د مخکې نه نو د الله په علم کې اوس هم په هدایت دي نه او هلته تاوان دی الله فرمایي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا چې وایخستا الضلالة ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې فما ربحت نګټو نکړه تجارتهم تجارت د دوی کاروبار د دې سوداګرۍ د دوی وما كانوا نو دي مهتدين هدایت مندون کیا دا ول ندینو مطلب د دې سړي مطلب د دې دا دی چې اول ندی طلب د هدایت نکو مطلب د دې دا شو چې یو کس د سم لارې طلب کینو الله ورته سم لارې خيو پاغه بوزي او چې د سم لارې طلب نه کینو الله ورته نه خي دیو جن هدایت هغه چاته ملاويږي چې هغه طالب د هدایتي دي د اول نه طالبین د هدایت نو او ما كان مهتدين یا معنا دار چې د الله په علم کې مخکې نه دي کافر وإذا هر کلا لقو چې دی مخامخ شو الذين كسانوا سرا منو چې ایمان وروړم قالوا ندوي آمنا من ایمان وروړم وإذا هر کلا خلو چې دی आवाज شو الى شیاطینهم کل شیطانانو سره یعنی مشرانو سره قالوا دیوی انا بشک منگا معکم تاسو سره یو انما خبر دادا نحن منگا مستهزئون ټوکی کون کیو الله والله تبارک وتعالى يستهزئ د ټوکو سزا باور کې بهم دوی تا ټوکی بو کې دوی پوری لفظي معنی دادا او معنا د دې بدا کې چې الله به د ټوکو سزا ورکړي دوی تا ويمدهم مهلت ورکوي دوی تا فی طغیانهم چې په سرکشي خپل کې یعمهون سرګردانوي یتحیرون یترددون اولئک الذین دعوا کسان دي اشتروا چې وایخسته ضلالة گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې فما ربحت ګټو نکړه تجارتهم سوداګری د دوی تجارت د دوی او کاروبار د دوی وما كانوا مهتدين نو دي په هدایت مندون کیا په هدایت مخکې نه صدق الله العظیم اللهم صل على سيدنا